السلام علیکم. زه شین لغمان کې یم او ډېر خوشحاله یم چې د یقین مکتب مخامخ ولاړ یم. زه غواړم دومره ووایم چې یو ښه مکتب دپاره څه شرایط دي چې هغه باید ولري څو پورې یو مکتب ته موږ وایو چې ښه مکتب دی. اول هغه باید ښه کاري ټیم ولري چې الحمدلله موږ یې لرو. دویم یو ښه کریکولم باید ولري. موږ تعلیمي نصاب د تېرو څو کلونو کافي تقویه کړی دی. دریم هغه باید ډیجیټل ماډرن سیستمونه ولري کوم چې الحمدلله یقین کلاس سیستم استفاده کوي چې کوم ماډرن سیستم دی. او څلورم هغه باید واقعا یو ښه استادان ولري با تجربه. هغه استادان دي چې لغمان کې ماته درس راکړی دی. او پنځم یو مکتب باید یو ښه ماحول ولري. تاسو کولی شئ وګورئ موږ بل ته ښایسته میدان هم جوړو او شاید تعمیر هم موږ نیولی دی چې ماشومان دپاره یو ښه درسي ماحول وي، یو ښه ځای څو پورې هغوی په ارامه پکې درس ووایي. نو دغه ټول شرایط مو تاسو برابر کړي دي. خپل اولادونه راولېږئ. یقین کې انشاءالله هغوی په ساینس، اسلام او ټکنالوژي باندې صحیح تربیه کېږي به او موږ به یې ټرېن کوو چې څنګه فکر وکړي انشاءالله.